بیش از 300 تن از منصوبین وزارت امور داخله از مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس کابل فراغت حاصل کردند. برادری مجاهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواد مجاهد برای عکس تقسیمنامه خیش حاضرم. دو توصیه خپل چې کوم دي مسؤلینو ته زه اکثره په دې مجالسو کې بعضې توصیې ذکر کوم. مقصد مې په هغې باندې عمل وي چې اول پې زه عمل وکړم او بیا پې تاسو عمل وکړئ. الله تعالی موږ ته حکم کوي چې تاسې امانت خپل اهل ته وسپارئ. د نورو اړخونو نه به خبر پرېږدو، د اسلامي نظام په چوکاټ کې خبر وکړو. دا هر عهده چې چاته ورکول کېږي د مشرانو د طرف نه دا یو امانت ده.